لغمان والي د خپل تیر یو کال ماموریت فعالیتونه کړنې او لاسته راوړنې یوې لویې او سترې ولسي غونډې ګډونوالو سره شریکې کړې. په یاده ولسي غونډه کې چې نن سه شنبه د غبرګولي پر 28 نیټه له غرمې وړاندې ترسره شوه، پر مهال د لغمان والي محمد آصف ننګ سربیره، مرستیال والي الحاج شهزاده مظلومیار، د بېلابېلو سکتورونو مسؤلینو، ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزي، د دې شورا غړیو محترم خاروال نظیف الله الکوزي، د یو شمېر ولسوالیو مسؤلینو، دیني عالمانو، قومي مشرانو، ژورنالستانو، مدني ټولنو استازو، ځوانانو او میرمنو ګډون کړی و. لومړی د لغمان والي محمد آصف ننګ د غونډې ګډونوالو ته د ښه راغلاست ترڅنګ له دوی نه مننه وکړه چې په نننۍ ستره ولسي غونډه کې ورسره ګډون کوي. نوموړی زیاتوي په تیر یو کال کې د لغمان ولایت په بېلابېلو سکتورونو کې ډېر پرمختګونه شوي او ډېرې لاسته راوړنې لري. هغه وایي تیر مالي کال د لغمان ولایت لپاره 12.5 میلیونه ډالره بودیجه ځانګړې شوې وه چې په ښه شکل په مصرف رسېدلې ده. نوموړي وویل سږ کال د لغمان لپاره 450 میلیونه ډالره بودیجه پیشنهاد شوې وه چې د مرکز څخه 12.5 میلیونه ډالره منظور شوې چې 9% یې عادي او 11% یې انکشافي ده. د لغمان بودیجه د مصرف له لحاظه او د زیاتېدو له لحاظه دا په منظمه توګه هم زیات شوی ده، هم بهبود پکې راغلی ده چې په خپل ځای کې به اشاره وکړم. دوم، په تېر کال کې دا پیسه چې مصرف شوې ده موږ د یوې افغانۍ باقیداري نه لرو، یعنې روپۍ یې راکړلې ده، ټوله مصرف شوې ده. څه کم 99% بودیجه مصرف شوې ده. هغه مخکې کال کې بودیجه 83% مصرف شوې ده. هغه هم دلایل لري، یعنې چې ولې نه مصرفېږي، یعنې داسې نه ده چې کمبود د مدیریت، بلکې نور دلایل لري. د افغانستان عمومي بودیجې ته هم باید وګورو چې بیا د لغمان نصیب په دې بودیجې کې څومره. موږ سږ کال 399 یعنې 400 میلیارده افغانۍ بودیجه لرو چې دا څه د پاسه 15 میلیارده ډالره کېږي. په دې بودیجې کې صرف 25% بودیجه زموږ د داخلي عوایدو نه جوړېږي، نوره پاته ټوله د کومک ده، یعنې 128 میلیارده ډالره داسې وګوله چې د موږ خپل عواید کېږي یا څه د پاسه د انکشافي بودیجې کې زموږ سهم ډېر قوي نه ده. په دې روان کال په بودیجې کې چې 400 میلیارده افغانۍ دي، 9% عادي بودیجه او 11% انکشافي بودیجه ده. یعنې د عادي بودیجې کې زموږ معاشات دي، د دولت مصرف، د میز، چوکۍ، خریداري، هر څه چې پکې اچوو، او دا نوره برخه چې 11% کېږي انکشاف ته ورکول کېږي. نو معنی یې دا ده چې د انکشاف توقع په کال کې باید په 10% کې تاسې له موږ نه وساتئ. دا د دولت بودیجه ده، 80% عادي بودیجه ده، 10% انکشافي بودیجه ده د ملک په سر. نو دغه منطق قابل د فهم سي. باید زموږ ولسونه، وګړي، د لغمان نجیب خلک دا باید په دې اکا اوسېږي چې دا بودیجې ولې دا ټولې ارزوګانې زموږ غوښتنې دا نه پوره کېږي. دا په کال کې بهتره راځي چې بودیجه بهتره شي، دا د فیصدۍ له لحاظه. اما د پروژو د تعداد له لحاظه دا هم فرق کوي او د بودیجې د اندازې له پلوه هم فرق کوي. والي ننګ وویل د کرنې او مالدارۍ په سکتور کې د اوبو د بندونو 10 پروژې تر کار لاندې دي او زیاته کړه چې په یاد سکتور کې 200 ټنه اصلاح شوي تخمونه او 600 ټنه سره د لغمان له بزګرانو سره مرسته ترسره شوې. موږ سږ کال 2 پروژې لرو چې دا په 9 سکتوره کې عزیزانو تقسیمېږي. دا موږ چې خواري باسو 243 ادارې یو، دا د لغمان خواري کشان ادارې خلک په 243 ادارو کې دي، په 9 سکتوره تقسیمېږي. بیا د هر سکتور جلاګونه یې حساب ده چې څومره دوی مصرف کړی ده. نو که زه درته یو لنډ
گزارش درکړم دغه د جدولونه په دې کې عزیزانو مثلا 200 ټنه اصلاح شوی تخم توزیع شوی ده 600 ټنه تور او سپینه سره تقسیم شوی ده بزګرانو ته دلته د کرنې سکتور ده په دې سکتور کې دغه سیسه د نومونو ته ډېر نظم یاوړي که بیا تاسې علاقمند وئ بیا به لاړ شم چې د پروژو نومونه په دې سکتور کې 12 غټې وړې پروژې دي چې بیا ځینې پروژې پکې ډېرې دي مثلا د ذخیروي بندونو تعداد 4-5 دي خو په تعداد کې د دوی د پروژو 12 دا یو سکتور دی هغه د خصوصي سکتور په برخه کې یوې پروژې پوهنې په سکتور کې 40 پروژې روغتیا سکتور کې 3 پروژې زیربنا سکتور کې 7 پروژې او یو شمېر نورو سکتورونو له پروژو څخه چې تر کار لاندې دي یادونه وکړه بل سکتور چې دا خصوصي سکتور ده په دې کې یو پروژه ده چې د خفیفه صنایعو هغه د ځمکې د پارک د جوړېدو احاطه ده د پوهنې په سکتور کې چې پوهنه ده او پوهنتون ده په دې سکتور کې بیا موږ لرو عزیزانو 40 پروژې لرو چې مختلفې پروژې دي بیا د روغتیا سکتور لرو چې په دې کې 3 پروژې لرو د زیربنا سکتور ده چې په دې کې 7 پروژې لرو لکه دا پارک تفریحي ده دلته چې ده د 10 دانې پلان منزلې دي 15 منزله دي که 6 منزله دي دا دلته جوړو چې دا په هغه وخت کې څه شوي دي دولت ته پیشنهاد شوي دي او د حکومتدارۍ په سکتور کې زموږ سره 2 پروژې وې چې دا زما پورې اړه درلوده د ټولنیز خوندیتوب په سکتور کې زموږ سره 15 پروژې وې دغه ټوټال د لغمان د تیر کال چې تیر شو د هغه کال پروژې وې په جزئیاتو دغه 80 پروژې په 3 برخو کې بیا تقسیم شوي دي یعنی زه چې تاسو ته مسؤلیت لرم د لغمان اداره چې تاسو ته مسؤلیت لري او دا ژوند چې زموږ او ستاسې روزمره په نظام کې پرې ولاړ ده 3 سکتوره دي امنیت سکتور ده زیربنا انکشاف ترقی او پرمختګ سکتور ده او د حکومتدارۍ سکتور ده حکومتدارۍ موږ متوازنه کار کوو دا ټول برابر باید په مخ لاړ شي ښاغلي ننګ د امنیت په سکتور کې د یو شمېر لاسته راوړنو او پرمختګونو څخه هم ولسونه خبر کړل نوموړي وویل تېر کال یې په دې ولایت کې د یو موټر بم او 9 موټرسایکل بمونو پیښې تر کشف وروسته خنثی شوي هغه روانه جګړه د ښه ژوند د پرمختګ سوکالۍ هوساینې ارامۍ او پرمختګ مانع یاده کړه نوموړي وویل د ولایتي ادارې په هڅه په دې ولایت کې د یو شمېر لویو کورنیو ستونزې حل شوي او لا هم په دې برخه کې کار کوي نو په دې باب کې یو بل عرض تاسو ته کوم دغه د ولایت د رهبرۍ راپور تاسو ته درکوي یعنی زما کار رهبرۍ ده دغه شی امنیتي څانګه وینه ده قرباني ده د وطن د نواميسو ساتنه ده زړورتوب ده غیرت ده همت ده شهامت ده او د خپل بقا جنگ د خپل مشروع دفاع جنگ دا موږ ته واجب ده دا به ترسره کوو وطن مور ده او مور ناموس ده د دې نه موږ دفاع کوو بل کار ده د ولایتي شورا معزز غړو رئیس صاحب او جناب معاون صاحب امنیتي برخه کې زه تاسو ته یو گزارش پسې درکړم 200 حملې طالبانو په یو کال کې ترسره کړي یعنی بالشنګ او ولنګار کې کله شپې یو حمله وکړي چې په یو کال کې قضا کړي نه دي دې تمام د فوتر وای یعنی دا دفعو دا حمله پښاو دا حمله دلته په کار کې شاید سړی ته تکلیف نه وي الینګاری ته تکلیف ده الشنګی ته تکلیف ده انته کمربند په خواته زندان نه منګه 13 کیلومتر دی الینګار په طرف وړای ده او الشنګ ته 12 کیلومتر وړای ده سکل به تر دې نه ان شاء الله کسي پدې کې چې مونږه ته وړای ده ټکټوکا وړاندې لاړه دشمن هغه تاوان چې رسو هغه کم شو
دا یو لاسته راوړنه ده، اما دا جنګ دفتر دا معلومیږي نه. موږ جنګ څو قسمه جنګ ده. یو جنګ ده چې موږ ساتنه کوو، یعنې لکه دا ادارې چې ساتلې دي په دې لغمان کې د شیطان غوږونه دي کاڼي، بلکې د طالب غوږونه دي کاڼي. یو دانه موټر بم انفجار نه رسوي. په 4 ولایتو کې 15 لس په شمول د پایتخت او شل چاودنې لوی نوبت ورته رسېدلی دی. په لغمان کې 6 ترور سوي دي، د ټولو عوامل یا نابود سوي دي یا ګیر سوي دي. 4-5 قتلونه د تېر کال نه موږ لرو جنایي. په یو کې موږ عامل پاته سوی نه دی. د ترور ځینې عامل بیرون دي. په روژې په اوله کې چې ترورستان نابود شو، پکې د مولوي صاحب شمخیل د قتل تړاو نابود شو. معلوماتونه هم ډېر ښکلي ترلاسه کړو. یو دانه موټر بم او 9 دانې موټرسایکل بم تېر کال او 2 موټرسایکل بم سږ کال او تر 200 ډېر بمونه ماینونه موږ یا راوړي دي یا مو خنثی کړي دي. یعنې موږ داسې جنګ لرو، یا خنثی کوو د دشمن، تر 200 ډېر هغه عملیې لرو یا عملیاتونه لرو چې موږ د دشمن پلان شنډ کړی دی، دی قادر سوی نه ده. یا تیاره راغلې ده، ګزمه یې کړې ده، یا یو کار سوی ده، یا مو عملیات کړي دي، یا یو طرف ته یو بل اړخ درته کومه په امنیتي سکتور کې د لغمان جنګ موږ په خپله کړی ده. ما کومک رانه و. په لغمان کې ما ته 10 نوبته بمبارد رسېدلی ده. د 60 کال په شمول موږ 4 ځلې استعمال کړی ده. د توپخانې د آتش امریې په ورځ کې 2 دي. څومره به استعمال شوي؟ په ټوله ریشن کې چې د 60 کال پروژې کې فشار راغی، توپخانه‌یي کارمان ډېر زیات احتیاط کړی دی، ځکه که سر وکړي کور لګېږي او طالب له کور نه ډزې کوي. یعنې موږ که پوستې دستبدست وې، پیږې دلیل عمده دلیل د توپخانې ممانعت د بمبارد ممانعت ده. کور د بم په سر کې ماشومان او زموږ او ستاسې عیال هغه پروت ده، سپین ږیري پراته دي، څنګه زه بمبارد وکړم؟ دشمن خو دغسې کار کوي، خو فرق یې همدا ده. تاسې پروا نه لري 15 کنځاوي، 6 خرابې خبرې، 10 دا ځوانانې کوي، شر د نورې موسي. اما لطفا د دشمن تبر ته لاس ته مه اچوئ. دا دشمن ویره اچوي، خوف اچوي، ستاسې سکون اخلي، ستاسې ارامش اخلي. ته چې ویره اچوي د یو خبر د نشر له لارې، خو تکلیف پیدا کوي. خلکو ته ویره اچوي، نامني ده، فلانه ده. نامني نه ده، جنګ ده. وا عزیزه، دا نامني هغه ته وایي چې یو ځای کې کراري دا خو اروپا نه ده. په لغمان کې په یو ولایت کې په 4 ولایتو کې د ماښام نه بعد ګرځېدای نه شي. په کابل کې په پایتخت کې زه د کابل بدي نه یادوم، اما چلنج ورکوم پولیسو ته، امنیت ته. ته په 10 بجې وګرځه په ښار کې. دلته لغمان کې په 10 بجې د آیسکریم دوکانونه خلاص دي، خلک ګرځي. هر چې په یو موټر به په 3 میاشتو کې داسې الینګار او دولت شاه ته تللی. نن خو په یو رینجر کې هم زه ځم. تکلیف کم سوی ده، اما پوره نه ده. نو موږ جنګ په خپله کړی ده، د چا په کومک هم نه ده کړی. دا د موږ د ولایت هغه امنیتي سکتور راپور ده. هغه د غونډې ګډونوالو ته زیری ورکړ چې په دې ولایت کې 4 نوې ولسوالۍ پیشنهاد شوي چې ژر به د مرکز څخه منظوري شي. 4 ولسوالۍ مې پیشنهاد کړي دي. سنګر ولسوالۍ، د فرشغان ولسوالۍ، شهیدان ولسوالۍ، سرخکان مطلع کړی ده چې بیا بل وسي، او نورلام. اولین ځل موږ د ولسوالیو مکمل مطالعه ورکړې ده. دولت له موږ نه مطالعه وغوښتله. ښاغلي ننګ د جنګ مخنیوی، د دایمي سولې راوستل او په شفافو انتخاباتو کې د ولسونو برخه اخیستنه 3 مهمې موضوعګانې یادې کړې چې ولایتي اداره به ورته ځانګړې پاملرنه ترسره کړي. هغه د خپل تیر یو کال ماموریت د فعالیتونو کړنو او لاسته راوړنو ګزارش د پراجیکټور په پرده د غونډې له ګډونوالو سره هم یو په یو شریک کړ. 3 د تکلیف مسلې دي. یوه یې جنګ،
بله یې سوله، بله یې انتخابات. نو دا درې مسلې لوی دي. دا بې د خدای د مدد نه، بې د ولس د ملاتړ نه بل امکان نه لري. سوله د افغانستان او د نړۍ په کچه د اوباما او د بتلا په کچه، وایي د ټرمپ او ملای بتلا په کچه روانه. طالب خو وطن او حکومت سره نه غږېږي، نو هغوی سره چې تاسې تبه لګېږي د هغوی سره غږېږئ. دا معامله نړیواله ده، انشاءالله حل ورته پیدا کېږي په دې خاطر چې ستاسې د مظلومو او ستاسې د شهیدانو او ستاسې د قربانیو او تکلیفونو دعا خدای پاک قبلوي. سوله به راځي. امیدواره یو د حکومت نیت او اخلاص ته چې ګورو سوله به راځي. دویمه مسله د جنګ ده. دا له دې تشریح سره خلاصه ده. نو د جګړې په ارتباط پروژې را روانې دي چې وسوې بیا به اعلان کړو. د جګړې فشار به راځي، اما تابعه ورته سوې ده چې دښمن پکې ډېر مؤثره کار نشي کړلی. په لغمان کې د تېر کال نه سږ کال 400 طالب د صف د محاربې نه وتلی، او په همدې تعداد تر دې نه زیات فامیلونه د حمایت د طالب نه را خارج سوي دي چې په یو نحوه یې درلودله. تر 1.5 کورنۍ د طالب له سایې نه راوتلي دي، د عزت خلک، او دا به ډېر نور هم راوځي. دا بده خبره ده چې هغوی په هغه سوري کې دوی ژوند نشي کړلی، په عزت اوسېدی نشي. دا جګړه ییزه اړخ ده. انشاءالله د دې تشویش مه کوئ. څه چې زموږ په توان کې وي، کله سرباز سره زه دلته نه وم بیا هغومره به ملامت یو، نو چې که د جګړې دپاره لباس ضرورت سو چانټه، بیا به موږ او تاسې اخلو. دا به ګډه د انتخاباتو بحث آخري خبره کوم چې دا د دې کال دروند ماموریت ده. انتخابات د عزیزانو شرعي حکم ده. په انتخاباتو کې ونډه غواړم، ښه ونډه واخلئ. هغه چاته چې ګوره ایمان ته او وجدان ته پرې پښیمانه نسئ. ورپسې محترم ښاروال انجینر نجیف الله الکوزي هم د خپل تیر یو کال ماموریت فعالیتونه، کړنې او لاسته راوړنې د غونډې له ګډونوالو سره شریکه کړې. هغه ویل د محترم ښاروالۍ د ښې حکومتوالۍ د عوایدو، بشري سرچینو، الکترونیک ډیټابیس، د ښاري مشورتي بورډ، ځوانانو ظرفیت لوړونه، ورزش ته پاملرنه، په مکتبونو کې د ښاروالۍ کمیټې او د ملي ورځو لمانځلو په برخه کې خدمات وړاندې کړي. الکوزي زیاتوي سږ کال د محترم ښاروالۍ لپاره 250 میلیونه افغانۍ بودیجه ځانګړې شوې چې دا د تیر کال په نسبت ډیره لوړه ده. د 1998 کال لپاره موږ 250 میلیونه افغانۍ بودیجه پلان کړې ده. یعنې د محترم ښاروالۍ په تاریخ کې لومړی ځل ده چې په 95 کال کې موږ 60 میلیونه بودیجه درلودله، بیا مې 190 په 96 کې کړله، او بیا تېر په 99 کال کې موږ 190 میلیونه بودیجه درلودله، او په دې کال کې موږ پلان شوې بودیجه 250 میلیونه ده، چې دا خپله ښیي چې زموږ د ښاروالۍ پرسونل ظرفیتونه لوړ شوي دي، استعدادونه لوړ شوي دي، کارونو پراختیا موندلې ده، او دا بودیجه به انشاءالله موږ 100% مصرفوو. همدارنګه موږ د 99 کال بودیجه 105% مصرف کړې ده، د پلان څخه موږ اضافي مصرف کړې ده. دې 250 میلیونه کې 192 میلیونه افغانۍ دا انکشافي بودیجه ده، او 45 میلیونه افغانۍ دا زموږ عادي بودیجه ده. د تېرو دوو راټول شوي عواید چې ثابت عواید دي، هغه موږ تر اوسه پورې 19 میلیونه راټول کړي دي، چې 38.9% کېږي. د تېرو دوو ورځو غیر ثابت عواید 107.5 میلیونه عواید زموږ راټول شوي دي، چې په دې برخه کې زموږ د ټولو اداراتو قرضې او د ځمکو
هغه زیاته کړه 200 میلیونه افغانۍ په ارزښت په دې ولایت کې خصوصي پانګه اچونه ترسره شوې او 800 جریبه مځکه د غصب څخه پاکه شوې. نوموړي د یو شمېر نورو فعالیتونو او لاسته راوړنو په اړه خپل گزارش هم د غونډې له ګډونوالو سره شریک کړ. په ورته مهال د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزي د لغمان والي او بېلابېلو سکتورونو له مسؤلینو څخه مننه وکړه چې تل یې د ولسونو ستونزې اورېدلي او د حل مناسبې لارې ورته پیدا کړي دي. نوموړي د شاهي او الیاس خیلو کانالونو 2 لویو پروژو تدارک د محمد آصف ننګ د ماموریت لویې لاسته راوړنې وبللې. د شاهي کانال او د مشهد کانال د دواړو چې دا یو حیاتي پروژې دي، مننه کوم د تاسې نه چې دلته هغه مشهد کانال یا د الیاس خیلو کانال چې دا د مشهد کانال چې کېږي او تقریبا نیمایي تر کڅه پورې رسېږي او دا زموږ ټوله ساحه دی نه رښتیا هم یوه ورځ به وي چې څوک مشهد نه راوځي او لغمان ګوري نو شین لغمان وي. نو زه مننه کوم چې دا پروژه منظور شوې ده او انشاءالله ډېر ژر به یې کار شروع شي. البته دا پروژه جاپانیان کوي. تاسو پوهېږئ چې د جاپان هېواد موږ او تاسو سره یوازې د زراعت او په دغسې کانالونو کې برخه اخلي او کومک کوي. نو موږ د خپلو ولسونو نه غوښتنه دا ده چې دې کانال په جوړونه کې په امنیتي سکتور کې ورسره کومک وکړئ. هلته موږ عسکر نه درلودو او ولس باید ورته ودرېږي او دغه خپله پروژه تطبیق کړي. عبدالرحیمزي د ښارګوټو د ستونزو حلول، سړکونو قیر کول او الینګار ولسوالۍ ته د ولسي تړون برنامې رسول د ولسونو لوی غوښتنې یادې کړې. هغه دولتي مځکه ملي شتمني یاده کړه او له ولسونو څخه یې غوښتنه وکړه چې د غصب په مخنیوي کې له دوی سره مرسته وکړي. د غونډې یو شمېر ګډونوالو یاده کړنه مثبته وګڼله او زیاته کړه چې په داسې غونډو سره د ولسونو او حکومت ترمنځ واټن کمیږي. زه دغسې پروګرامونه یا برنامې د خیر فعال ګڼم، ځکه دلته د ولس او د دولت ترمنځ چې کوم واټن د دا راکمیږي، د ولس اعتماد په خپل دولت او ادارې باندې پیدا کیږي او دلته د شفافیت پر رابطه باندې خلکو ته یو سکون او اطمینان پیدا کیږي. ځکه دغه کارونه زه د یوازې د والي صاحب او د شهردار صاحب نه بلکې ټول رئیس صاحبان دې ته تشویقوم، هڅوم، هیله ترې کوم چې د خپل کاري راپورونه د خپلو ولسونو سره شریکي. دا به هم د دې د نیکنامۍ سبب شي او دلته د ولس د دې تر خوا ودرېږي، د دې د کړنو دفاع کوي، ځکه دلته د ولس قناعت حاصل کیږي. نو دغه کار د خیر فعال بولم. کب گزارشی جلسه چې نن جناب والي صاحب او ښاروال صاحب خپل ولسونو ته د یو کال د کړنو راپور ورکړ. دا موږ ولسونه مختلف ښاریان او د لغمان ټول ولسونه دا مثبت ارزو چې واقعا دا یو رابطه ده او خپل ښاریان او ولسونه د حکومت له کړنو څخه باخبر ساتي. دوی ویل ټول سکتورونه دي د ولسونو د ستونزو په حلولو کې مرسته وکړي ترڅو خلک د خپلې ولایتي ادارې سره په ګډه کار ترسره کړي. په یاده سره ولسي غونډه کې لغمان والي محمد آصف ننګ ته د الینګار ولسوالۍ قومي مشرانو لخوا د اعزاز لونګۍ په سر شوه او د مرکزي ځوانانو ټولنې لخوا ورته د ترسره کړو خدمتونو په موخه ستاینلیک ورکړل شو. د غونډې په پای کې د مصر منتخب ولسمشر مرحوم محمد مرسي روح ته هم د غونډې ګډونوالو لخوا د بخښنې دعا وشوه.